صرف د خپل ګټه غم وړي چې یو 200 روپۍ پکې وګټم او د بل مؤمن مسلمان غم د سره نه چې دا اسیم حیوانات دي او خلاره دي خوري. الا يؤذي احدا من خلق الله، په دې خپل کار کسب تجارت دکانداري باندې با اچھا ته zarar نه ورګي. تاسو په دکان کې شاګردان دي، مزدوران دي، دیو سره په ظلم نه کې، دې ته بس په خبرې نه کې. اکثره دکانونو کې شاګردان دي، نو هغه د دکان والای د سریټي او د سکنځلې او تکي لکه دا چې بيخي غلامي. دا کار مناسب نه دی، دا زمنګ د شریعت خلاف عمل له خلاف کار دی. او بعضی دکاندارانو د خپل شاګردانو نه دسه غلامان جوړ کړي ګویا کې دا د بندگان دي او دسه امرونه په چلای لکه دا چې د غلامي او یا د بندي ظلم به کوي. په دې خپل کار کسب کې شاګردانو ته تکلیف ور کوي، مزدورانو له تکلیف ور کوي، یا ګان ته تکلیف ور کوي. په خپل تجارت کې مؤذم جوړيږي، تکلیف بل چاته په خپل تجارت کار کسب کې مور کوا. ستاده کار کسب پاک کار کسبي او حلال کسب دی چې کله تا په خپل کاروبار کې په خپل تجارت کې بل مؤمن مسلمان ته zarar نه ورکو. نو zarar دام دی چې یو سړی دویم نمبر شه د اول نمبر په نوم باندې خرڅي، یو شی دیسی دی او ته راوړې وی چې دا اصلي دی او په خلکو باندې د اصلي په نوم باندې خرڅ کې زمورونو دا دوکا ده. دا zarar دی مسلمانانو ته. په دې باندې انسان ګناګاریږي چې یو سړی په کار کسب کې دوکا کوي او مسلمانانو ته تکلیف ورکوي. یا د یو شی خرڅول چې هغه مسلمان صحت ته zarar ورکوي، د انسان او د مسلمان صحت به خرابيږي. د دې شي خرڅول حرام دي. ستا تجارت په باندې ګند کیږي، تا نه یو مردار تاجر جوړيږي چې کله تا په دې کې د دې خیال نه ساته چې دا شی خرڅوم د مسلمانانو ته zarar دی کنه پیدا ده. صرف د خپل ګټه غم وړي چې یو 200 روپۍ پکې وګټم او د بل مؤمن مسلمان غم د سره نه چې دا اسیم حیوانات دي او خلاره دي خوري. یا هغه ډاکټران چې دویم نمبر دوايي خراب دوايي د اول نمبر په نوم باندې خرڅي، دا ډاکټران ګناګاران دي. د دې خلکو سره بل رب العالمین حساب کوي چې تاسو ولې دویم نمبر دوايي د اول نمبر په نوم باندې خرڅوله. زمورونو دا زمونږ دین دی، زمونږ اسلام دی. دا کار حرام دی چې څوک دویم نمبر شه د اول نمبر په نوم باندې خرڅي. دا مسلمانانو ته zarar دی.